سلامونه دوستانو، زه سیام پسرلی یم. تاسو وګورئ زه همدا اوس د تکزاس هیوستن په ایالت کې قرار لرم او دلته مخامخ طلوع کباب هاوس په نامه د افغانانو یو رستوران دی او ترڅنګ یې افغان هاوستن حلال مارکیټ او دا مارکیټ دی. دا دواړه مارکیټونه د یو افغان سوداګر دي او دا پانګوال دلته پانګونه کړې چې په مارکیټ برخه کې دوی مختلف توکي پلوري. بیا به هغه برخې وګورو او دلته رستوران لري. رستوران ډېر مصروف وي، ډېر خلک ورته راځي او خلک ډېر رضایت لري چې دوی ډېر ښه افغاني خواړه وړاندې کوي. دا چې څه رقم دي نو به دننه ځو وګورو، پوښتنه به وکړو. دا څو انځورونه زه تاسو سره شریکوم، دا انځورونه تاسو وګورئ، همدغسې ننوځو ګورو. دلته ګورو چې ماشاءالله نور افغانان هم راغلي دي، ډوډۍ ته راغلي ناست دي. د دې مشرانو سره به هم خبرې وکړو. زه غواړم چې دلته د یو دوست سره خبرې وکړم چې دلته راغلی او د افغاني سوپ څخه ګټه پورته کوي، یعنی خوري. سلام دوست عزیز، چه حاله؟ شاید شما خوب است؟ جور هستید؟ ما می‌بینم که شما سوپ انتخاب کردین. سوپ مزه‌دار است، همیشه می‌جا غذا می‌خوریم، کل غذای بهترین غذا را داره، بهترین سوپ داره، همیشه وقت می‌جا این غذا می‌خوریم. چه وقت میشه آمدی؟ ما تقریبا 1.5 سال میشه. 1.5 سال میشه؟ اینجا خودت هم کاروبار داری؟ بله. و ساعت تیر هست؟ خوب است. هستن جای خوب است؟ بسیار یک جای خوب، جای زیبا برای کار، برای زندگی کردن بسیار جای خوب است. مردم میگن که اینجا افغانا خیلی زیاد هستن. بسیار افغانا زیاد است، استورای افغانا زیاد است، رستوران افغانا زیاد است. بسیار ما اینجا خوش هستیم که افغانا زندگی میکنیم اینجا. و کاروبار افغانا چطور است اینجا؟ شکر است، کل کاروبار افغانا جور است. کسی رستوران داره، کسی دکان داره، کسی هر کار مصروف است. اینجا وقتی که آمدین دیدین که یک رستوران افغان هست، خوش شدین؟ بسیار زیاد خوش شدیم، بسیار. همیشه میایم اینجا غذا میخوریم، بهترین رستوران است. اگر خودت بخوای که در آینده یک کاروبار شروع کنی چی خواهی بود؟ ان شاء الله در آینده دیگه شاید ما یک دکان یک چیز جور کنیم برای آینده بخیر است. حتما ان شاء الله موفق باشین. ذهنیتی که داشته باشین خیلی مهمه. تشکر از اینکه وقت دادین. خوش باشین، زنده باشین. تشکر. همدغه چې زه د نور دوستانو ګورو چې دوی ډوډۍ خوري، خواړه خوري. سلام علیکم ورحمة الله. څنګه الله صاحب جوړ خیر ساتم، خدای خیرت دې، خدای امر والا ډیر زیات مننه. تاسو موږ د دوستانو د نړۍ زیات خوشاله دي. مننه ورور، ډیر زیات تشکر. دوستانو تاسو معلوماتو پروا میوانجان د دې رستوران مشري په غاړه لري او مالک یې دی. نور خبرې به دوی نه واورم. څنګه ورور؟ په خیر اوسئ. د موږ تاسو خپل رستوران دی، موږ بس کوشش کړی رستوران، ګروسري سٹور، بیا واخوته ملاړ شو قصابي او بیکري د هیوستن ښار کې برابر کو او موږ تاسو خواړه زیاتره افغاني دي، لکه قابل پلاو، لکه دلته موږ تاسو برګر لرو افغاني او کبابونه دلته شته دي. بینډي برابرو. زما د پلار بینډي ډېر خوښ دی. بینډي لرو، اخواته سوپ هم شته دی. سوپ ته ملګری ویل سوپ ډېر ښه سوپ هم برابرو ماشاءالله. دوستان دلته خوري او همدغسې هر څه برابري. خو د مونږ سپیشلیټ افغاني برګر مونږ راوړی. افغاني برګر نمونه به یې اوس راوړم. هماغه چې په کابل کې پیدا کېږي. ما ته اوس وخت لګېږي. صحیح ده. تاسو خپل وخت وګورئ. دوستانو دلته چې راځئ نو تاسو به افغاني سندرې وګورئ، افغاني شعرونه، د هر څه دلته معیاري ته وړاندې کېږي. او دا خو بیخي برګر برابر تاسو ما د کابل د افغانانو برګر دی. دا هماغه برګر چې موږ تاسو په افغانستان کې نوش جان کوو، بس هماغه دغه برګر موږ کولی شو دوستانو ته. دا دوستان د علاقمندي له دې خوري. بالکل دا ډېر زیات دوستان راځي، دلته لرې لرې جینه دوستان راځي، بل سټیټونه خبر شوي دي چې دې ښار ته راځي نو حتما برګر لپاره. او څومره وخت کې دا کاروبار شروع کړی؟ دسمبر په 5 کې موږ دا ځای افتتاح کړ 2022. تقریبا 5 میاشتې کمتر 3 میاشتې کېږي چې موږ دا ځای. مبارک دې. ډېره مننه. پخوا داسې کار کوو؟ پخوا زه وایم سی سره مې کار کوم، کیس منیجر په توګه. هغه نه مخکې بل رستوران کې مې تجربه و. نو بس دا دوستانو اوجم مې سیولې ده په امریکا کې، په خصوص په هیوستن ښار کې. نو موږ ویل دا ضرورت دی چې دا دومره دوستان راغلي دوی ته یو سهولت برابر شي او موږ دا ګروسري سټور، رستوران، بیکري، قصابي ټول هم همدغه دوستانو خدمت لپاره. والله ماشاءالله. هغه ځای به وګورو. یو پوښتنه داسې کوم چې یوازې که شریک لري؟ ما سره یو څه 3 نور انډیوالان شریک دي. یو پکې
زموږ دوست دی فرید جان نعمتي موږ سره کار کوي. څنګه جوړ په خیر تبریک دی. زنده و سلامت باشید. د فارسی غږیږي فارسی و پښتو دواړه. بسیار خوب. ما خیلی خوش میشم که پشتون، تاجیک، ازبک، ترکمن با هم یک جشن کاروبار کنیم. کلم از یک ملک هستیم. خوش باشین. خوش هستیم. فرید جان تقریبا 8 کاله یو بل سره پیژنو او دلته یو مونږه او بس دغه. از کجا هستی؟ از افغانستان. از افغانستان. ما می‌خواستیم بگویم که اتفاق اتحاد ما قسمی است که از فرق نمیکنه که از کدام ولایت هستی، ولی نمیگه ما باید یک مشت هستیم. ما خیلی خوش شدم که یک دیورسیتی رو میبینم. خیر سلامت باشید. شما در کاروبار چطور هستی؟ کاروبار خوب است؟ فضل خدا، فضل نعمت پروردگار، همه چیز خوب است. خوب هستن. کاروبار رستوران خیلی خوب است از مارکت؟ دوش سیم است. الحمدلله. پیش از این چی کار میکردین؟ بخش موتور فروشی گپ داشتم. ماموریت خونه کردین؟ نه خیر. شما خوب هستین. شما ماموریت کردین؟ ما په افغانستان کې ماموریت کړی. او دلته چراغ له اندازه ماموریت دې کړی. بل ته یوستن کې مې وایم سی سره کار کوم، نن پروفیټ ایجنسی او اوس خپل کاروبار شروع کړی. ولا ډیر زیات خوشحالي احساس رات راځي او د دې مونږ او د فرید جان نور دوستانو علاقه ده. سیار افغان سي په امریکا کې ژوند کوي. دوی وتواني کې خپل ځان ته بزنس برابر کړي. همدغه دوستانو تاسو زمانه منئ. زه وایم چې د ځان رئیس اوسئ، ځان رئیس اوسئ. دغه د اوس د میوند جان نه واوره او د فرید جان نه واوره چې د ځان رئیس اوسئ، خپل کاروبار پیل کړئ. سلک زره تکلیف وباسو ان شاء الله، راحت پکې ده، خوشحالي پکې ده، سہولت پکې ده او ډیر زیات خوشبختی پکې ده. که چیرې زه درته وایم چې دغلته یو کار دی د $7 د درکوي او دا بزنس د پرې د راشه هلته ځي. والله چې اوس مونږ او فرید جان په $100 باندې په ساعت باندې کار نه کوو. دلته ډېر خوند راکوي دا کار. دا خپل کار دی ورو. ډېر ښه. زه غواړم چې دا نور ځایونه وګورم، ما ته تشریح کړئ. مهرباني. مونږ او تاسو دلته غیر افغاني نه نور پاکستاني، هندي هغه هم لرو. ولې دلته کمیونټي مونږ خاص سره پراته دي، دوستان راځي. سودا پسې مونږ او تاسو دلته خپله نامبایي لرو، داش لرو، افغاني ډوډۍ پخوو او عام دغه د کورني هغه پنجکش ډوډۍ مونږ پخوو. دوستان بیا دې سره خپله دلته مونږ داش لرو، په داش کې خپله مونږ هلته پخوو. په هر ساعت کې ډوډۍ راځي او ګرمې ډوډۍ راځي. او تاسو وګورئ بالکل تر شپې تر 8 بجو پورې ګرم ډوډۍ پخېږي. دوستانو په امریکا کې پخوا دا یو غټه ستونزه وه چې ډوډۍ د افغاني ډوډۍ نه پیدا کېده. بالکل مونږ وچوي ما مونږ سره پراته دي، هر څه افغاني مونږ سره پراته دي، لکه څنځلې دي دلته، لکه د افغانستان انجیر دی، توتان دي مونږ سره. دا ګوره فکر کوئ چې افغانستان کې هستئ. بالکل دلته چې ننوځي خپل هغه افغاني فکر تاسو سره دی. دا کلچې شاید تاسو په دې باندې باور ونه کړئ دغه د افغانستان د شارنه او کلچې مونږ او تاسو دلته پیدا کوی شو. والله دا رښتیا ده. چې هلته مختلفو دکانو کې ولته مونږ دلته مونږ خپل په دکان کې دا نمکي او خوندور دا ټول. او دوستانو وګورئ چې نظم ساتلی، نظافت ساتلی، سر یې پټ وي چې خراب نشي مشکل. مونږ او تاسو دلته افغاني جلبي مونږ جوړو او دا دلته برابرېږي. زه چې همیشه جلبي وګورم ما ته د لغمان د قرغیو جلبي یادېږي. دوستان دلته کریم رول ډېر زیات خوښوي، افغاني کریم رول دلته پیدا کېږي. مقصد د افغانان سره دلته راځي ګوري احساس کوي چې خپله دوی په افغانستان کې دی. لکه نازو چای، دا وچه میوه څه په قوطي کې پراته دي دلته افغاني نقل کېدی سي هلته مرچري، خو دلته مونږ راوړی چې دا دوستانو یې دې احساس ونه کړي چې دلته افغاني نه پیدا کېږي. په خصوص دا نوي افغانان چې راغلي دوی مایحان وریځې چې هغه د مونږ تاسو سیله وریځې دي چې مونږ دا د پاکستان کې پیکینګ کې ولې د افغاني وریځې دي. ډېر ښه مایحان وریځې چې مونږ دا همدغه پخوو په رستورانټ کې. همدغه د دې قیمت به څو وي؟ دلته دا دی $15.99 یعنی $14 دا تقریبا 10 پاونډ. 10 پاونډه څو کیلو راځي؟ 15 کم زیات 15 کیلو نه کم زیات. دوستانو که چیرې تاسو افغانستان کې هستئ د US مارکیټ ټارګټ کوئ، اروپایي مارکیټونه ټارګټ کوئ، نو تاسو په افغانستان کې خپل توکي پروسس کړئ، بیا تاسو په ښه قیمت باندې په دغه مارکیټونو کې پلورلی شئ. همداسې ده؟ بالکل همداسې ده. روژې ته خرما راغلی دی. روژې ته آمادګي بالکل آمادګي راغلی شروع شوی 2 هفتې پس له خیر روژه دی. روافضه، خرما، نور جوسونه او دا شیان رمضان لپاره راغلي روژې ته. دوستانو تاسو وګورئ چې په خارج کې خلک روژې لپاره څنګه تدابیر نیسي. دا افغانستان په شان ده چې کله روژه نږدې سي قیمتونه لوړ سي. نه هلته برعکس، هلته سیل پې راځي، ارزانېږي. یعنی داسې نه ده چې هلته چې قیمتونه لوړېده دلته هم قیمتونه لوړېږي. نه دلته ارزانېږي، د روژې په احترام باندې هر څه $2 $3 کمیږي. لکه دا خرما چې راغلی دی اوس دې غټ غوټۍ بیا مونږ ورکوو دلته په 40 روپۍ باندې.
څه داسې رمضان له خیره سره شروع شي له خیره اوس مې لاس کو زړه کې مې وګرځېد مالزه مهربان قورمه مې وکړه فکر مې وکړ چې زه روژه یم بالکل مساله او دا بعض شیان چې دوی دوستان استفاده کوي ډوډۍ کې سیاه شي دې هم لاین جداګانه دی هر څه ورته برابر کړی او ډېر مهم شی چې موږ قصابي لرو دوستان My friend, How are you, boss? Good. Everything is all right? Yes. Oh, great. So this meat is halal? Halal meat. Great. Yeah. Good. What kind of meat do you have here? Cow, sheep, or? Everything. We have cow, lamb, goat, chicken. Great. Thank you very much. Okay, Thank you. موږ تازه غوښه په هفته کې 300 روپۍ راوړو له فارمه دلته د چرګې غوښه دوی برابروي دلته دوی کوفتې لپاره دوی غوښه برابروي دلته د پسه غوښه دلته دوی برابروي دلته د خوسکي غوښه ټول هم دلته پروسس کیږي او چاته څه زیات مقدار پکار یي قصاب ولاړ دی عاجل ورته ټوټه کوي او ورته ورکوي ډېره مننه کور ودان الله دې بریالی لره په آخر کې دغلته د یو پیغام اخلم چې دلته په امریکا کې کاروبار شروع کول اسانه دی که سخت دی هیڅ کار کې اسانتیا په اوله کې نشته دی خپل زحمت غواړي ولې راحت ورپسې دی دوستانو انډیوالانو کله موږ نه معلومات پکار تاسو په خدمت کې یو خو لطفا خپل ځان ته کار شروع کړئ هر څه کار چې په اوله کې به لږ زره سخته وي خو پس ته به ډېر زیات سهولت به ایجاد کړي تاسو دغسې یو سټور که څوک جوړ کړي څومره به پانګونې ته ضرورت وي که دغسې مکمل یو سیټ اپ دوی جوړوي خو دلته ښه دی چې بانکونه قرضه ورکوي او فری انټرست قرضونه ملته پیدا کیږي سړی خپل هم کوی چې لون واخلي خو 15 لک ونه شاوترخوا صحیح دغسې غټ سیټ اپ جوړیږي 15 لکه ډالر 15 لکه ډالر خلک چې پارتنران کې چیرې پارتنر خو بیا ډېر زیات شول لکه ما سره 4-5 پارتنر دی موږ باندې هېڅ فشار نه راغلی ما د نفر په سر باندې 1 لک 1.5 لک روپۍ نه ښکاري خو ولې غټ ځای برابریږي او په کال کې انشاءالله سیار څه هغه برابریږي وایي چې امریکا د فرصتونو هیواد دی تاسو څنګه ارزوئ دا بالکل صحیح خبره ده راځئ چې خلکو ته کار ونه کړو راځئ چې ځان ته کار وکړو لطفا راځئ خپل کاروبار شروع کړئ که وړکی دوکاني له $10,000 نه شروع کړئ ولې اساس د هغه به میلیون ته ورسیږي بېشکه ډېره مننه ښه مشوره دې ورکړه دوستانو د ځان رئیس واوسئ او د میوند جان په لارښوونو باندې لاړ شئ دا ګوره خپله کاروبار شروع کړی بریالی سوی او لا پر مخ روان دی تاسو هم پیل کړئ ډېره مننه خوشحاله شوم چې په سرلای صاحب ډېره مننه